یا ما ورور الله دې راوله ستړی مه شي مهرباني صاحب. ډاکټر صاحب ستړی مه شي، ژوندی اوسئ. خیر اوسې. ما په خیال تاسې پوښتنه دا زه خو پخپله چې لومړی خپل دغه وکړم. زه هېڅ دین نه منم او ما دلته موخه دا ده چې ما او تاسو سره یو سالم بحث ولرو. نو تا پوښتنه وکړه چې ته ولې د ایولوشن تیوري ومنې، یا چې کوم موږ ورته د فرګاش تیوري وایو یا نظریه. په اصل کې تا موخه دا چې ته مثلا یو په خپل علم کې اضافه وکړې نو د دې په پار بیا ته کولی شې چې مثلا د ایولوشن تیوري ولولې. خو که یو څوک د دې په تمه وي چې ګویا کېدای به یو داسې لوړې مرتبې ته ورسېږي یا به داسې د کوم خدای سره اړیکه پیدا کړي د دې په لوستلو سره، نو داسې ممکنه نه ده. دا یوازې د علم دپاره ده. او نور که څوک یې نه مني هغه بیا لکه مثلا دغه خلکو خپل یا هغه شخصي کار دی. خو د دې لپاره ګوره قنمې یا ماجان، زه داسې وایم که چېرته ته زه ووایم چې زه مسلمان یم او زه په رب ایمان لرم او ته مانه پوښتنه وکړې چې ما ته ثابت که چې ولې په رب ایمان لري، ښېګڼه څه ده چې زه په رب ایمان ولرم، او زه درته وایم چې والا دا زما شخصي کار ده، نو معنی یې دا ده چې زه ناپویه یم په کوم شي چې ایمان لرم، د هغې اړوند تا ته معلومات نشم درکوی، هغه تا ته ثابتوی نشم. صحیح ده؟ مثلا تاسو په پیل کې راغلی، لومړۍ خبره ما ته دا وکړه چې زه بېدینه یم. فرض وکړه زه در سره منم چې ته بېدینه یې، ډېر ښه، فوق العاده. شاید ته تر ما ډېر پوهېږې، شاید ستا لاره سمه یي، زه نه غواړم چې غلط لاړ شم. نو ته ما ته ووایه، راته یې ثابت که چې بېدیني بهتره ده، زه دغه نن در سره بېدینه کېږم. په اصل کې یوه هیله لرل اړینه ده، خو دا چې ته کوم رنګه هیله لري او د چا په لیاره باندې ځې، دا بیا یو څه توپیر سره کوي. زه دینونه ولې نه منم؟ لومړی خو د دې یوه ښېګڼه به درته دا وایم چې په دینونو کې داسې سټریکټ یا داسې سخت دریځه اوامر شوي دي چې هغه د ټولنې د یوې برخې په ګټه دي او د بلې په تاوان دي. د بېلګې په توګه په قرآن کریم کې نه یما جان یو شیبه زه پوهېږم تا دا بحثونه د ډېرو نورو خلکو سره کړي، اما کله چې ما سره بحث کوي زه تا ته یو څه وایم. قرآن کې څه ویل شوي، څه نه دي ویل شوي، زه د هغې خلکو نه یم چې تا سره کېږم ته په قرآن نیوکه وکړې او زه یې جوابونه درکړم. زه درته وایم چې څه ته وایې ته بیخي په حقه یې. قرآن غلط، اسلام غلط، عیسویت غلط، ته بیخي رښتینی یې او ته فوق العاده سم روان یې. اوس ته ما ته صحیح لاره وښیه ورور. د قرآن په اړه د اسلام په اړه مه غږېږه، هغه ما در سره فکر وکړه دا قرآن دی او دا اسلام دی، دا ما در سره ومنه چې دا غلط، دا مې لرې کېښود. صحیح ده؟ اوس صحیح لاره ته راوښیه، ستا صحیح لاره څه شی ده؟ زما په اند صحیح لاره دا ده چې یو سړی د یوې ستونزې حل د هغه د دینونو یا د ادیانو له مخې راونه باسي او د ټولنې د هغه کم اړتیاوې چې دي او د سوچ منطق او د فکر په اساس. زه یو پوښتنه لرم خیر اوس. یو تر ټولو اساسي اړتیا زما دا ده چې ما سره یوه پوښتنه ده چې زه مړ کېږم، د مرګ نه وروسته به په ما څه کېږي، او که نه پوهېږم چې د مرګ نه وروسته به په ما څه کېږي، ولې نه پوهېږم؟ که ته د دې ځواب لکه مثلا ته په خپله مې ډاکټر یم، ساینټیفیکلي کله چې یو انسان له منځه ولاړ بیا له مرګه وروسته هېڅ نشته، او که بیا موږ له تیوري ته ورشو نو په تیوري کې بیا ډېر داسې شیان راځي. د بېلګې په توګه که ته ساینټیفیکلي صحیح شو یا ماجم، ساینټیفیکلي زه ډاکټر یم، زه به یې تا ته ثابت کړم چې دا خبره دې غلطه ده، ځکه ما دا اوس په وروستیو کې یوه ویډیو جوړه کړې وه وروره. دغه د وولف یو رقم بول وولف ورته وایي یا پخواني لیوان دي چې هغه تقریبا د فیل په اندازه وه، د ډایناسور په وخت کې تقریبا 10,000 کاله الی 2,000 کاله پخوا دا لیوان ول، او دا لیوان مطلق له منځه لاړو. وروسته د دې لیوانو په سین کې چې دی دغه پیدا شوي دي، جینیټکس پیدا شوي. دا جینیټکس راخیستل شوي اوس د ساینسدانانو لخوا. دا کولی شي تاسو یې سرچ کوئ چې ریجنریشن آف وولف، او دا جینیټک بیرته سره یو ځای شوي دي او اوس بیا دا وولف را ژوندي کړي دي.
که چیرته یو انسان کولی شي د 10,000 کلونو پخوانی موجود د یو ټوټې په اساس چې په سمندر کې پرته ده راواخلي ریجنریټ کړي کوډ کړي آیا د دې انسان خالق نشي کولی دا انسان بیرته ریجنریټ کړي؟ ساینس وایي کولی شي او ساینس نه یوازې دا چې وایي چې کولی شي بلکې عملا یې په انسانانو کې مښایي. اوس په اروپا کې ساینس تا ته وایي چې ته ټاکلی شي چې د زوی سترګې د شنې توري آبي ته ټاکلی شي چې لور ولري که زوی ولري. مونږ یې جینیټیک کې درته بدلون راولو. لور غواړي لور درکو، زوی غواړي زوی درکو. آبي سترګې غواړي آبي درکو، شنې غواړي شنې درکو. زیړ ویښتان غواړي زیړ درکو، تور ویښتان غواړي تور درکو. که ساینس کې انسانان د بل انسان په خلقت کې دومره لاسوهنه کوی شي، فکر کوي هغه څوک چې ستا رامنځته کوونکی دی تا بیرته ریجنریټډ کوی نشي. او فرض کوو چې که رب وایي چې اوس چې ساینس ما 2 مثالونه درکړه، زه لسګونه مثالونه لرم. مونږ یو بله ساینس کې بایو ساینس چې ورته وایي، په بایو ساینس کې اوس یوه بله تګلاره راوتلې د 2 حیواناتو د 2 مختلفو مثلا چرګه او بتکه د 2 جینیټیک سره یو ځای کوي، دریم شی ترنه جوړوي. دا اوس یې بولکټ جوړ کړی، یو رقم سپیان دي چې لنډې خپې لري، ډېر خطرناکه غوږونه لري. د هغې سپي جینیټیک یې د پیشو سره یو ځای کړی، ترېنه داسې پیشو جوړه شوې چې سپي غوندې ده. او دا زرګونه نور مثالونه. اما رب تا ته په قرآن کې وایي چې زه تا بیرته ریجنریټ کوم، زه بیرته تا را ژوندی کوم او درته وایي چې د څه شي په واسطه؟ درته وایي د تا په ملا کې چې کومه وروستۍ حصه ده وړوکی هډوکی ده. او بیرته ساینس تا ته وایي چې موږ تر اوسه پورې په دې نه پوهیږو د انسان ټول جسم چې دی خاورې کیږي، خو د ده هغه کوچولو هډوکی دا نه خاورې کیږي. نو که ته د ساینس په اړه غږیږي ورور مې، ریفرنس خو راته ووایه چې کوم ساینس وایي چې ریزرکشن یا بیازلي پیدایښت امکان نه لري. مننه ډاکټر صاحب، خبرې خو اوږدې وې، خو پاره دا کوم مثالونه چې تا ورکړم لومړی خو دا چې و د ژوند د بڼو په اړه و، یعنې داسې نه ده چې مثلا یو ځانګړی انسان یا داسې ژوند یې را ژوندی کړی چې هغه د خپلې پخوانۍ ځانګړی مموري انسان هم را ژوندی شوی ورور مې، تاسو یې په اړه معلومات نه لرئ. کولی شي چې دې یوه داسې بېلګې راته وړاندې کړي؟ هو ورور مې، کله چې تا ته پخوانۍ یو مموري څوک سره په سترګو، کله چې تا ته یو څوک بیلګې در وړاندې کوي، ګورئ کله چې تاسو سره یو څوک په مناظره کې یو خبره کوي، دا خبرې په 3 اساسو دا ثابتوی شي. لومړی اساس اوس ساینس دی، دوم اساس تاریخ دی، دریم اساس ډاکومنټس او شواهد دي. شواهد، ډاکومنټس او تاریخ ښایي چې موسی علیه السلام مړي را ژوندي کړي. او دا زه نه وایم، دا ساینسدانان د څېړنو په اساس وایي. هغه ساینسدانان چې تر ټولو مشهوره دي په اروپا کې دي، نیمایي بېدینه دي، مني وایي چې هو شواهد داسې ښایي چې موسی د یو نفر را ژوندی کړی. او که تاسو وایئ زه به کتاب ریفرنس درکړم، دا به ډېره غوره وي که چېرته د کتاب ریفرنس راکړي چې داسې ساینس دا خبره کړي. زه درته وایم د ریزرکشن په نوم یو کتاب دی، دا ولولئ. چا لیکلی او چا پیر ریویو کړی؟ یو بېدینه لیکلی دی، زما یې نوم په یاد نه دی اوس، اما تاسو ریزرکشن سرچ کوئ درته یې ښایي. اما فرض وکئ دا ما ځکه جوابونه درکړه چې ما ویل لږ دره ته خفه نه شئ چې زه جواب نه درکوم. فرض وکئ انسان مري بیا نه را ژوندی کیږي، دا مې در سره ومنله. ښه اوس یعنې مونږ تنه همدا ژوند لرو، صحیح ده؟ بلکل. ښه اوس چې تنه همدا ژوند لرو یعنې چې مړه شو کیسه مو ختمه ده. زمونږ د کانشسنس کیسه بلکل ختمه ده. دا انکانشسنس یې بیا څه شی دی؟ زه غواړم پوه شم، لکه کومه کیسه نه ده ختمه، کومه کیسه ختمه ده؟ په دې خو موږ ټول که چېرته پرې پوهېږم نه، خو لکه مثلا هسې یو خبره ده که نه، دغه ماده چې ده هغه انرژي دا نه ختمېږي او نه یې څوک لکه مثلا جوړولی شي. خو دا چې کله یو ځانګړي حالت ته ورسېږي، لکه زما غوندې یو شی باندې بدله شي او د مغزو دغه بڼه جوړه شي، له دې نه وروسته بیا دا کانشسنس یا هغه سلف اویرنس هغه کې احساسوي یا محسوسوي. نو کله چې دغه زما د اوسنی جوړښت نه وي
نو دا زما دغه کوم مالیکولونه او دا د بدن کومې برخې دا به ټولې وجود لري په بېلابېلو بڼو کې، خو د دې سره به کانشسنس نه وي، ځکه چې د دې سره یو ځانګړی جوړښت نشته. او که چېرته ستا دا مالیکولونه بیرته مونږ په اوسني شرایطو کې د ساینس له اړخه راټول کړو، ترېنه بیرته یو شی جوړوی شو؟ او که چېرته دغو نوس ولري بالکل یې کوی شي. مطلب ته دا منې چې انسان کولی شي انسان بیرته راژوندی کړي، خو نه غواړي دا ومني چې د هغه خالق انسان بیرته نشي ژوندی کوی. منطق مو همدا دا خو ماته تر اوسه پورې خو دا ماته ثابته ده چې انسان علم لري او دغه څېړنې کوي، خو ته به ماته دا څنګه ثابتې چې مثلا داسې یو خالق شته او هغه دغه شیان کولی شي؟ انسان څنګه علم لري؟ که ته چېرته وګورې مین سټریم کوم ساینس چې دی په دې باندې بېلابېلې څېړنې کوي، په دې باندې بېلابېلې همدغسې آرټیکل او مقالې خپروي او داسې نور ډېر دغه کوي خپله نه کتابونه. زما پوښتنه ډېره ساده ده، انسان څنګه علم لري؟ څنګه پوهېږي چې انسان علم لري؟ انسان کله چې یو انسان ځانګړي دغه کم چاپېریال ته چې ده په دې باندې یو نظر واچوي د خپلو ولې حواسو نظر اچوي؟ د چی شي په واسطه نظر اچوي؟ څنګه پوهېږي چې دا د ده نظر دی؟ نه داسې نظر نه درته ښیم چې مثلا یو نظریه ورکړي، تیوري ورکړي، دا خپل د سترګو په اساس باندې یو لید کوي. دغه سترګې څنګه رامنځته شوي؟ څنګه پوهېږي چې دا سترګې دي او دا سترګې چې کوم شي ته ګوري هغه نظر دی؟ زه خو وایم دا اصلا دا اوس موجود نه وي. زه پوه نه شوم، یو ځل بیا تکرار کړم. زه فکر نه کوم چې ته دې اوس موجود یې. زه فکر نه کوم ستا غږ دې غږ یي. زه فکر نه کوم د تا موجودیت دې رښتینی یي. نه ته دا ویلی شي ځکه چې زمونږ غږ چې دا ویو دي او دغه کوم زمونږ نظر چې مونږ وینو دا ټول هغه کوم ویو لین چې دي هغه مونږ په کلر باندې دغه کوو. بس ستا موجودیت اصلا نشته. دغه کوم شکل کې چې اوس دی دغسې به نه وي که یو بل ځناور ماته وګوري. ښه اوس زه تا ته یې چی شي په سترګه وګورم؟ انسان په سترګه، د هوسۍ، د چی شي، د کوم حیوان په سترګه؟ ته بالکل ماته خو ښکاري چې ته انسان یې، نو ته به هغه خواص هم د انسان نه خو مونږ مخکې ویلې مونږ یې ثابتولی نه شو چې اوس ته انسان یې که نه یې. د تا د تیوري دا به پرسپیکټیو باندې هغه کوي تکیه لري. اوس ته انسان یې پرسپیکټیو یا هغه کوم هغه چې د لیدلوری ته څنګه ثابتوي چې زه انسان یم؟ زه درته په داسې ثابتوم، زما دا کم جوړښت چې ده او دغه کم د مغزو جوړښت مې چې ده دا جوړښت چا درکړی؟ دا جوړښت خو چې هر چا راکړی ده، د بېلګې په توګه زه به درته ایولوشن وایم چې دا د ایولوشن په نه جوړښت چا درکړی؟ دغه جوړښت د ایولوشن چې کوم نیچرل سلیکشن ده هغې کې لکه مثلا دغه ابتدا ته یې لاړ شه. لکه اول کې څه شی و؟ په لومړیو کې دا یو سنګل سیل موجود و. دا سنګل سیل څنګه موجود و؟ چا راوړی و؟ چا رامنځته کړی و؟ په دې اړه باندې ځانګړې تیوري شته یا نظریات شته چې هغې باندې د یوري میلر په نامه باندې په 1950 کال کې هغه هم ستا نظر څه دی ورور؟ دا سیل د کوم ځای نه راغلی و؟ زه په خپله لکه مثلا داسې څېړنه تر اوسه پورې ایمان ده کړې کومه چې ساینسدانانو کړې زه د هغې په اساس غږېږم. زه وایم یو دانۍ چې تا ته د منلو ده، دا راته وایي چې دا سیل چی شی شوی او د اسمان نه راغورځېدلی و، لکه د کوم ځای نه شوی و؟ په اصل کې د دې په اړه یوه تیوري خو هغه چې ده د میټیورایت ده، هغه دا یو هایپوتیزس دی چې داسې لکه مثلا کوم هغه میټیورایت چې ده چې کله په سمندر کې غورځي او د هغې نه وروسته چې کوم امینو اسیدونه په دې کې وو کوم چې د میټیورایت څه شی دی؟ میټیورایت دا یو آسماني تیږه ده. د آسماني تیږه د کوم ځای نه شوه؟ ولې د آسمان کې چا جوړه کړه چې بیا سمندر کې ولوېده؟ دا چې ساینس چې تر کوم سره پورې لاړ ده کاسمولوژیست د بېلګې په توګه د بیګ بنګ تر هغه بیخي ما په خیال د ثانیې تر بیلیون پورې تر بیلیون پورې مطلب د بیګ بنګ یو انفجار شوی. صحیح ده؟ داسې انفجار نه و، دا بلکې یو ایکسپانشن یا داسې وسعت و چې ترسره شو. خو هماغه انفجار شو. خبره چې هر څه یې بولي. هغې نه وروسته چې کوم دغه انفجار چا وکړه؟ دا په خپله په دې اړه باندې زه داسې خاص معلومات نه لرم، خو په خپل هغه ضمن کې دا یو داسې سینګولاریټي وه چې د هغې سره زما کار نه دی. زه غواړم پوه شم چې د انفجار وکړه چا؟ دا په دې اړه باندې تر اوسه پورې کوم دغه نشته، خاص معلومات نشته، خو دا چې کوم هغه صحیح ده. او که زه درته ووایم چې په دې اړه معلومات شته بیا دا به بیا یوازې یو ادعای او په یو کتاب کې به لیکلی شي. زه به درته ریفرنس درکړم ورور، یو کتاب ولولئ د بیګ بنګ تیوري ان قرآن. دا چا لیکلی دی؟ او ډاکټر ذاکر نایک پوره ویډیوګان هم شته دی او یو کتاب هم پرې لیکلی دی. د ساینس له اړخه یې درته ثابتوي.
هغه د مین سټریم ساينس کومه برخه ده ډاکټر ذاکر نایک صاحب؟ ډاکټر ذاکر نایک چې دی ډاکټر دی د ما غوندې یو پی ایچ ډي لري په اسلام او متقابل ادیانو کې. زه پیژنم بالکل، خو لکه مثلا داسې کوم دغه کې په کاسمولوژي کې کوم داسې پی ایچ ډي لري؟ زه درته وایم ډاکټر دی ورور، هغه ډاکټر دی، پی ایچ ډي لري د انسان د انسان په میډیسن فیلډز کې. نه زه په دې باندې پوهېږم اوس او په اسلام او متقابلو ادیانو کې چې دی دغه دی دینی عالم دی. اوس خیر ته په دې نه پوهېږې چې بیگ بینګ څنګه رامنځته شو، خیر دی مشکل نشته. بس څو خبرې منو. د تا په نظر خدای نشته، صحیح ده؟ بالکل. جهنم هم نشته، صحیح ده؟ نشته. جنت هم نشته، صحیح ده؟ نشته. که چیرته دا شیان نه یا زه کولی شم تا سره په تا باندې جنسي تیری وکړم، مشکل څه ده؟ نه نشي کولی. ولې؟ ځکه چې زه خپل حقوق پیژنم او زه غواړم چې سروایول وکړم. فرض وکړه زه زورور یم، راځم د 8 نفرو سره لاس او پښې دې تړم او طبیعت دی چې دی بیا یم خپل کور ته او ټیټ جنسي تیری در باندې کوم، خوشي کوم دی. څه معنی کېږي د ما چې د ما زور هم رسېږي چې په تا جنسي تیری وکړم او په تا جنسي تیری نه کوم؟ هغه به ستا خپل باور او خپل انسانیت به دي. دا انسانیت اوس د کوم ځای نه شو؟ ګوره خدای نشته، جنت نشته، جهنم نشته. زه بیخي منم نه چې انسان یم د تا د تیوري په اساس، او زه غواړم او زه یو ژوند لرم، غواړم سات تیر کم، غواړم راشم 4-5 نفرو سره د تا په ښې لاسونه وتړم، را دې ولم خپل کور ته او ودې ساتم فکس یوه میاشت او هره ورځ در باندې جنسي تیری وکم. چی شی زما معنی کیږي؟ دا به ستا خپل انسانیت او ستا به دغه انسانیت چی شی ده؟ انسانیت چی شی ده؟ وبخښئ زه به خپله تشریح ورکړم. انسانیت د انسان فطرت ده. د بیلګې په توګه انسانان فطرت چیرته دی؟ فطرت ماته وښایه. دا د انسان خپل طبیعت. لاس مې فطرت دی، خوله مې فطرت ده، سترګې مې فطرت دي. چی شی دی فطرت؟ ښه اوس دغه ته چې دغلته ناست یې او ته داسې لکه مثلا داسې یو ټوپ نه وهې او ځان بېرته په داسې دربلې نه راولې تر څو سر دې مات نه شي، دا ستا دپاره یو احساس ده. دا ته وینې نه، خو اصل کې دا ته محسوسوي چې ته باید دا کار ونه کړې ځکه بیا ته خوږېږې. دا زه چې ټوپ نه کوم که نه ځان د ځمکې نه ولم. بالکل. خلک وایي د دې د خاطره چې عقل لرم، صحیح ده؟ همدغه عقل دغه خو ته ماته اوس ثابته کړه د ساینس له اړخه چې عقل شته. عقل د حواس په دغه کار کې عقل چې ده عقل حواسو باندې هېڅ کار نه کوي. عقل دې په سترګو لیدلی، عقل دې لمس کړی، عقل دې بوی کړی. دا یو پروسس دی، دې ته اړتیا نشته چې ته دې هر څه ووینې. کله چې ته په عقل باور لرې، د ساینس له اړخه ماته عقل ثابت کړه، ته د ساینس له اړخه نشي ثابتوی. دا اوس چې زه فکر کوم همدغه زه د عقل په اساس کوم که نه، دغه ثبوت. دا خو بېمعنه خبره ده ورور. زه درته وایم د ساینس په اړه په برخه کې ثابت کړه. داسې خو ګوره ته وایې زه په عقل باور لرم د دې د خاطره چې فکر کوم. دا خو غیر منطقي ده. ته په عقل باور لرئ اما چا چې عقل درکړی په هغه باور نه لري. دا خو منطق نه شو یاره، دا خو ډېر کمزوري. عقل ما ته بل چا نه ده راکړی. عقل ما په خپله دغه کوم په سترګو کې چې ما کوم دغه د سترګو په اساس چې مې کومه ډیټا لیدلې ده. تا ته سترګې چا درکړي؟ دغه سترګې خو ما ورته ویلي چې دا د ایولوشن په دغه کې رامنځته شوي. د څه شي؟ د ایولوشن. مور و پلار لرې ورور مې؟ بالکل. نو ته تا ته خو سترګې چې دی د ایولوشن په برخه کې نه دي درکول شوي، صدقه دې شم. د تا جوړښت خو د مور و پلار د یو ځای کېدو، د پلار د سپرمونه او د مور د وهم نه پیدا شوی د ساینس له اړخه. نو کله چې زه راځم هغه مسایلو ته چې تی باید را سره ومنې، هغې کې غرخیز کې ایولوشن ته، هغې کې عقل هم را سره ومنې، بیا ساینس در نه د یاده وځي. کله دی چې زه ساینس ته راکش کړم بیا عقل ته منډې کې، کله دی چې عقل ته راکش کړم بیا ساینس ته را منډې کې. زه تا ته وایم چې ستا سترګې، ستا خوله یا هر څه تر مخکې پورې دې ویلې چې مونږ بیخي زه په ځان شک لرم چې زه دا انسان یم که نه یم، زما جسم داسې دی که نه دی. زه وایم زما هغه یوه پوښتنه خو دې جواب نه کړه چې د تا د تیوري په اساس زه دا حق لرم، د تا د تیوري په اساس چې 4-5 نفره راواخلم، راشم تا د پښو لاسونه وتړم، کور ته دې راولم، فکس یوه میاشت در سره جنسي تیری وکړم او بیا دې خوشې کړم، د تا د تیوري په اساس. ځکه هېڅ زما معنی کېږي نه. اما اوس پوښتنه دا ده چې ته وایې زه عقل لرم، زه درته وایم د ساینس له اړخه یې ثابت که نه شي ثابتوی. بیا راته وایي عقل ځکه لرم چې زه په سترګو شی ګورم. په سترګو خو غوا هم شی ګوري اما هغه خو عاقله نه شوه.
ډاکټر صاحب ورور تاسو ماته وخت لطفا رانه ساينس د اړخ نه وغږېږه صدقه دې شم ته څه شی نه وایې؟ ورته غږېږم د ساینس له اړخه غږېږم خو ډاکټر صاحب خیر ماته لږ وخت راکړه هیله ده ما درته ویلي چې مثلا دغه د سترګو په اړه چې دا خو یو پروسیسه ده عقل ما درته لومړی دا خبره وکړه بیا چې ته کوم شاوخوا معلومات راخلې دا چې کله مغزو ته ورسېږي د مغزو ځانګړي برخې د زما پوښتنه دا ده ورور چې ته که مغز وایې ګوره ورور مې ته زه وایم زه ډاکټر یم زه تا ته دا وایم زما بحث په دې نه دی چې دا پروسه څنګه ده دا پروسه مخکې تا نه غلطه شوه تا ویلې زه ایولوشن کې پیدا شوی یم پروسه ما درته تشریح کړه چې پیدا کېدل د سپرم او د وم په واسطه شوي د آر ان اے او ډي ان اے نه پیدا شوی پروسه ما ته مه تشریح کوه دا راته ووایه چې دا پروسه چې کوم په مغز کې روانه ده دغه مغز څنګه پیدا شوی چا پیدا کړی عقل چې تی نه ویني عقل چې تی نه لمس کوی شي ساینس در سره نه مني ته ولې پې باور کوي ته دغه اوس باید ما ته ووایي چې ساینس د ساینس هیڅ یو کتاب نشته چې ساینس ووایي چې مونږ عقل ثابتوی شو ولې ځان ته عقل وایي ته باید ووایي زه بې عقله یم ځکه ته یې ثابتوی نه شي زه درته ثابتولی شم خو لږ وخت ماته راکړې او زما خبره که تا ونه شي د غوره به ما درته په دې خاطر ویلي ګوره یو د انسان دغه د سترګو جوړښت ده چې دغه څنګه دغې حالت ته رسېدلی ده او یو دغه ده چې دا ریجنریشن څنګه شوی ده تا یې د ریجنریشن خبره وکړه او ما د دې خبره وکړه چې دا له لومړۍ څخه تر اخره پورې د کمې پروسې په اساس را پیدا شوي او دویمه دا خبره چې دغه عقل تا ویلي ما درته ویلي چې عقل یوه پروسیسه ده موږ په مغزو کې نیورونونه لرو او بیا دا نیورونونه چې دلته خپل په دې انډ کې یو نیورو سینپس ورور مې ته په مغز کې نیوران لرې زه په هغې پوهېږم ستا نیوران چې دی پیامونه د سیالو په اساس د یو ځای نه انتقال کوي بل ځای ته او ستا وجود ته امر کوي اما عقل نیورانونه نه دي عقل د امر کوونکي جرقه ده امر کوونکی برق دی آیا ساینس ثابتوی شي نه زه تا ته وایم ته ما ته ثابت که د ساینس له اړخه چې ته عقل لرې دا زما پوښتنه ده نیوران بیل شی دی نیوران ساینس ثابت کړي برین ماغزه ساینس ثابت کړي برین تم کتی شي زه یم کتی شم ایکس ری ورته اخیستی شي د برین په منځ کې نیورانس دي ساینس ثابت کړي د برینس په منځ کې چې دی عصبي جرقې دي برکونه دي ساینس ثابت کړي عقل د تا د مغز په کوم ځای کې دی همدغه کم نیورانونه چې ته یادوي ډاکټر صاحب دا د عقل نه دی ته ما ته یو کتاب کې ووایه نیوران چې دی نیوران د نیوران معنا سیلز دي د حجره ده حجرې ته چې دی په طبي اصطلاح کې مونږ عادي حجرو ته سیلز وایو د مغزو حجرو ته نیوران وایو ورور مې پوه شو دغه نیورون په خپله زه ته وایم چې دا د مغز دغه خپله دغه مغز چې کوم جوړښت لري ګوره ورور ته خو ما ته مهم نه یې که نه ته خو به هر څه وایې زه تا ته وایم ساینس کې ته ما ته وښایه زه څونه وخت کېږي تا ته شلی یم ته به ما ته سبا ته خو دا اوس باید ما ته وایې چې دغه دی زه دا اوس په خپل موجودیت شک لرم زما دا څه رقم وجود چې دی شاید داسې نه نو دا خو تکلیف دی د دې باید تداوي وشي زه خو ستا خبره نه منم زه خو دا وایم چې ته باید ما سره وغږېږې د یو مرجع له اړخه ما مخکې تا ته ویلې چې ته باور لرې چې خدای شته تا ویلې نه باور لرې چې بیا را ژوندی کېږي تا ویلې نه باور لرې چې جنت او جهنم شته تا ویلې نه ما درته ویلې چې د دې څلور خبرو په اساس زه کوی شم په تا باندې جنسي تیری وکړم تا ویلې نه ته دا کار نشي کوی ځکه دلته انسانیت دی ما درته ویلې انسانیت ولې دی ودې ویلې د دې د خاطره چې موږ عقل لرو ما درته ویلې چې اوس عقل ته څنګه ثابتوي ګوره ډاکټر صاحب لومړی دا خو چې زه تا ته لکه من داسې خاص کتاب نشم راوړلی ځکه چې هر سړی هر وخت یې داسې نشي کولی چې مثلا هغه ټول کتابونه په ذهن کې وساتي خو چې کوم اوس زه تا نه یو پوښتنه کوم او زه غواړم د دې پوښتنې جواب راته راکړې قدمه که ته دلته راغلی چې ما سره بحث وکړې د ساینس په اساس صحیح ده که نه بلکل ته ما ته د ساینس په اساس ثابته کړه چې ته عقل لرې ته وجدان لري او ته انسانیت لري انسانیت ته د میرر نیورونز په اړه تا اورېدلی دي میرر نیورونز په اړه ما اورېدلی دي او میرر نیورونز نه عقل دی نه وجدان او نه انسانیت دی صدقه دې شم ته ولې داسې کوې زه درته وایم ته ما ته وښایه چې احمد چېرته دی ته ما ته وایي محمود دې لیدلی دی وروره یو څو دقیقې محمود پرېږده ته اوس وجدان لرې که نه
زه بالکل وجدان لرم. چیرته دی وجدان دی؟ ښه وجدان د داسې ساینس کومه لاړ ښی ماته ثابت کا. راته ووایه چې د مغز په دغه ساحه کې دغلته یو شی دی د وجدان په نوم پروت دی. وجدان ته په انګلیسي کې څه وایي ورور مې؟ هغې ته کانشنس وایي. نه عقل ته څه وایي؟ بالکل همداسې ورته وایي. نه عقل ته ته ویلی شي چې کانشسنس ورته وایي یا کامن سنس. کانشنس عقل ته م وایي، وجدان ته م وایي. نه تاسې غلط شوي دغلته. کانشنس هغه ته وایي وجدان ته، او کانشس دا چې د بیا دغه ته وایي. اوس ته ماته په یو کتاب کې د طبابت دی وښایه چې د تا په مغز کې یوه ساحه درته ښودلي چې دا کانشسنس دی. داسې نشته. دغه د نیورون نو بیا څنګه زه د تا په خبره باور وکړم لالا مې؟ ته به یو کار وکړې، ګوره جان، ته به یو کار وکړې، بل ځلې چې راپورته شوې تا به کتابونه لوستي، د ساینس له اړخه به تا 3 شیان پیدا کړي چې په تا کې شته. اول انسانیت، دوهم وجدان، دریم عقل. تر څو چې په یو انسان کې د ساینس په رڼا کې وجدان نه وي، عقل پکې نه وي او انسانیت پکې نه وي، د هغه سړي سره خو بحث کول نه دی پکار که نه. د ساینس په رڼا کې وایم. اوس بیا خو انسان سره څوک بحث کوي نه کوي، بې وجدانه انسان سره څوک بحث کوي نه کوي، انسان سره څوک بحث کوي نه کوي. او د ما او د تا سورس چې شی دی؟ قرآن مونږ بیخي لرې پرېښی. زه ډاکټر یم، زه نه پوهېږم د تاسو ډګري چې شی ده. زه درته وایم چې زما د مناظرې اصول دا دی چې ته باید انسان اوسې، ته باید باعقله اوسې او ته باید وجدان ولرې. او تا ما ته ویلی چې زما د مناظرې اصول دا دی چې زه هغه شی در سره منم چې کوم ساینس کې منل شوی. نو د ساینس په اساس تر کومه چې زه پوهېږم ورور، ما 12 کاله مکتب ویلی، 7 کاله مې طب ویلی، 15 کاله مې چې دی تخصص کړی په عصبي برخه کې. ته ما ته یو کتاب راوړې چې په هغې کتاب کې لیکل شوی چې دا د انسان په مغز کې وجدان، دا د انسان په مغز کې عقل، دا د انسان په مغز کې انسانیت. که چیرته د ساینس له اړخه دا ثابتوی نه شي، معنی یې دا ده چې ته دا 3 شیان نه لري ورور. نه دا ثابتېږي، خو داسې چې ته غواړې لکه مثلا د بېلګې په توګه چې عقل د تیږې په توګه او وجدان د اوبو په توګه داسې نشته د انسان بدن کې. مخکې تا وویلې که نه چې که چیرته خدای پاک د ساینس د اړخه نه ثابتېږي، جهنم د ساینس د اړخه نه ثابتېږي، زه تا ته دا وایم چې د ساینس کله چې ته ساینس ته راځې، زه به ساینس تا ته تعریف کړم ورور. ښه مې؟ ساینس هغه فاکټس ته وایي، هغه حقایقو ته وایي چې د 15 حسونو په واسطه منل شوی. اوس حسونه ډېر دي، 15 نه دي. د تا په فکر شاید 12 وي، ما ته مهمه نه ده. زه وایم د ما د تا نظر دلته مهم نه دی، دلته چې دی فاکټس یا حقایق مهم دي. هغه د حواس دی 15 حصه نه، دی 10 حصه. ته پې خوشحاله په دې 10 حصونو کې ته ماته وجدان ثابت که، ته ماته انسانیت ثابت که او ته ماته عقل ثابت که. دا زما پوښتنه ده ورور مې. او د دې د خاطره زه ته وایم چې کارخانګي درکوم. ته وګرځه چې آیا ساینس کې وجدان شته؟ وایي نشته. ټول ساینسدانان وایي چې موږ د وجدان په نوم چې شی نه لرو د انسان په وجود کې. بټ اټ ایز. سایکولوژي وایي، سایکیټري وایي چې یو څه شته چې خلکو ورته نوم د وجدان ورکړی، اما چیرته دی وی ډونټ نو. ځکه د مغز کنج ما مطالعه کړی، د مغز د کنج حجرو نومونه ماته زده دي، د انسان ټوله باډي ما مطالعه کړې. 7 کاله مې طب ویلی ورور مې. ما تر اوسه پورې د انسان په وجود کې یوه حصه یا یو ارګان یا یو برخه نه ده لیدلې چې نوم یې وجدان وي. دا ملګرو کې لیدلي راته دی وایي یو حصه یوه برخه مې نه ده لیدلې د انسان په وجود کې چې نوم یې انسانیت وي. یوه حصه یوه برخه مې د انسان په وجود کې نه ده لیدلې چې نوم یې عقل وي. نو ساینس وایي چې موږ دا شیان نشو ثابتوی. او ته خو ساینس منې، د تا خو کتاب ساینس دی. نو د ساینس په رڼا کې ورور مې د تا د خبرې په تایید ته بې وجدانه یې، ته بې عقله یې او ته انسانیت نه لري. داسې نه ده. ما درته ویل دغه 3 واړه چې دي دا پروسې دي، او که ته چېرته مثلا په دې باندې پوه شي بیا ارومرې ستا په خلاصېږي. یاما جان ته خو وایي چې دا پروسې دي، صحیح ده. نو که خبره د ما او د تا شي، زه درته وایم چې ما انسانان اته ښکاره لري، ته یې منې؟ که چېرته ته راته په ثبوت ورسوې بالکل زه در سره خو زه هم تا ته وایم چې ته یې ما ته په ثبوت ورسوه. ما تا ته ویل چې تا کتاب څه شی دی؟ تا ویلې ساینس.
او زه درته وایم د ساینس په رڼا کې ته ماته وښیه چې ته وجدان لري، ته انسان او ته چې دی دغه لري، عقل لري. اوس ساینس دا مني چې میرر نیورون شته؟ میرر نیورون زه منم، ساینس هم مني. بالکل. خو چې ودې منم دا منه چې ساینس کې شته. میرر نیورون معنا که ورور مې میرور شیشې ته وایي. صبر چې زه یې درته معنا کوم، صبر چې زه یې درته معنا کوم. ګوره صدقه دې شم، د زړه نه تفسیرونه مه کوه، خیر دی مطالعه وکړه. میرور شیشې ته وایي. نیورون چې دی عصبي حجرو ته وایي. میرور نیورون هغه عصبي حجرې دي چې یو بل ته په کتو حرکات کاپي کوي. پوهېږې میرر نیورون هغه وخت حرکات کاپي کوي لکه تا یو ځل بایسکل زده که. کله دې چې بایسکل زده که دوم ځل بیا په کار نه دی چې ته لاړ شې بیا بایسکل زده کړې. تا یو ځل زده کړی په بایسکل کښېنې، دوهم ځلي دې خپل لیول په خپله یاروي، چون تیر ځل دې زده کړی هماغه د تیر ځل زده کړه کاپي کوي. دې ته یې په عقل څه، دې ته یې په وجدان څه، دې ته یې په انسانیت څه. ګوره لالا مې دلته ملګري ناست دي، د ملګرو وخت مه ضایع کوه. که ته راځې بحث کوې، استدلال کوې، صدقه دې شم. زه درته وایم احمد تعریف که، ته ماته وایي محمود پیژنې. وجدان بیل شی دی، عقل بیل شی دی، هیومنیټي یا انسانیت بیل شی دی. زه تاته وایم د ساینس نه د ساینس په یو کتاب کې ماته ته د هیومنیټي نوم وښایه. اړین ده چې په ساینس کې د راغلی ساینس چې کوم آفرین اوس مو ومنلې. پس اړینه نه ده چې هر چی شی دی په ساینس کې راغلی. یا داسې نه ده، داسې نه ده، نه چې د تا خبره ده اړینه نه ده چې په ساینس کې راغلی. زما خبره بیا اړینه ده چې په ساینس کې راغلی. پښتو کې لکه مثلا په ساینسي کتابونو کې ولیکل شي، یا په انګلیسي کې یا په بله ژبه کې هغه چې هلته کم لکه اوس د بېلګې په توګه ما ورته ویلي چې هیومنیټي نوم باید اړینه نه ده چې دا په ټکي په ټکي راغلی، چې کوم تعریف هغوی کړی دغه اړین ده. کېدای شي دغه په پښتو کې موږ ورته ماشیا ووایو، په انګلیسي کې ورته هیومنیټي ووایي، هیومنیزم چې هر څه ته بولي خو هغه تعریف یې اړین ده چې کوم تعریف هغوی کړی. ښه چې هر څه یې زه بولم تعریف یې اړین. زه درنه ډاکټر صاحب ځم ځکه چې ما ته د خبرو وخت نه راکوې. نه ځکه ته ما سره منطقي خبرې نه کوې ورور مې. نه زه کوم، خو د بېلګې په توګه اوس که ته ځان ته ډاکټر وایې ته به رومرو په میرر نیورونس پوهېږې. دا هغه نیورون ما تا ته تعریف کړ ورور، ته میرر نیورونس نوم دی اورېدلی، ما درته تعریف کړ، ما درته مثال درکړ. میرر نیورونس یو بله وظیفه هم لري. د بېلګې په توګه اوس تا باندې یو کار وشه، ته خوږ شوې، ته چې کله بیا یو بل څوک خوږوي دغه میرر نیورونس تا ته هغه درد احساس درکوي. د بېلګې په توګه که ته سر ته هغه خوږي دغسې ته هم خوږېږي. یا ته یو ویډیو ګوري. یو دقیقه ګوره ورور مې، بیا وایي ما ته د خبرو وخت نه راکوي، صدقه دې شم. زه یې درته یو مثال درکوم. زه خلک وینم چې یو چا په چاکو وهلی، سبا دا راپورته کېږي یو بل په چاکو وهي. د دې خلکو نه پوښتنه وکړه ورته، کله چې نفر ته په چاکو وهلی او تا بیرته نفر په چاکو وهل، بیا تا د هغه بل ځل چې تا چاکو خوړلی د هغې د درد احساس دې کوو. ګوره لاله دا لیونتوب دی. مثلا زه یو مثال درکوم، زه یو بل مثال درکوم. ما پخوا ژبه چیچلې، اوس چې بیا ژبه چیچم ماته مې ماغزه وایي چې هله تا پخوا ژبه چیچلې وه، د هغې درد مې ژبه کې حس کېږي. ولې لاړې یار راځه چې بحث وکړو. صدقه دې شم لږ زره پام کوه. خلک دي چې ظلمونه یو ځلې په یو انسان کړي، بار بار هغه ظلمونه کوي. تاسو کوم څوک لیدلی دی چې یو نفر یې یو ځلې سپېړه خوړلې، بیا چې هر څوک په سپېړه وهي دته د هغه خوړل شوې سپېړې درد مخته راشي؟ نو دا خو یاره ټوکې کوئ، دا خو بیخي ډرامې دي. ما یو سپېړه د پلار نه خوړلې، خو په کومه ورځ چې زه تا په سپېړه وهم ولاکه مې د پلار سپېړه په یاده مې چې ما په مخ د پلار سپېړه خوړلې که نه. نو دا د کوم ځای نه ده؟